دا د دې علاقې ته وایي اوچه مسلم آباد او دا چې کوم دی سیلاب زدګانو والا ایریا ده. دلته چې کوم دی ډېر زیات سیلاب راغلی او اوچه مسلم آباد ته کې دی نه مخکې ډاګي مکرم خان دی او د زموږ علاقه دا سیلاب زده ده. د روډ باندې هم ډېرې زیاتې اوبه وې، فصلونه هم ډېر زیات چې کوم دی هغه خراب شوي دي او نور دلته کورونو کې ډېر زیاتې مسلې دي. فلحال د قیامت عام مسله هم ده، ځکه په ټو کې اوبه دي، څوک کار روزګار وغیره نشي کولی. نو ډېر ملګري راځي، زموږ د جمعیت علماء اسلام ملګري هم راځي، لوکل ملګري هم راځي، هغوی دلته خدمات کوي. او اوس چې کوم زموږ د یوسي درګۍ د جمعیت علماء اسلام کوم تنظیم راغلی د هغوی موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې په دې مشکل وخت کې هغوی موږ سره د امداد وکړو، تعاون وکړو او خپل ملګري هغوی یو ځای کوي چې کوم دی هغه یوازې نه پرېږدي. او زموږ د دې علاقې د خلکو د غریبانانو د فقرو مساکینو د هغه د قیام او د طعام بندوبست کوي دوی، نو د دې موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو. او مزید نورو خلکو ته هم چې کوم دی هغه دا خواست دی، زموږ دوی ته مزید دا خواست دی چې یاره د علاقې دپاره دوی نه څه کیدی شي، ځکه فصلونه خراب شوي دي، نور چې کوم دی کورونه وغیره د چا کرک شوي دي او دغه رنګې چې کوم دی نور څه ضروریات دي دوی ته به مونږ یاد کړو. دوی چې مونږ سره هر قسمه تعاون کول غواړي دلته په دې علاقه کې به خدمت مونږ کوو. د مونږ نه مخکې چې کوم ایریا ده هلته هم چې کوم دی ډېر زیات کورونه هغه راپروتې دي، متاثره شوي دي. شاهي کلالي کومه ایریا ده، چتي شی کومه ایریا ده، دا وچه مسلم آباد، ډاګي مکرم خان، دا ټول ایریا چې کوم دی دا سیلاب زدګان چې کوم دی هغه دي، متاثره خلک دي او دوی مونږ سره په دې کې تعاون کوي، امداد کوي. نو دوی مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو او خاص کر اوس چې مونږ له کوم تنظیم راغلی د جمعیت علماء اسلام یوسي درګۍ د هغوی مونږ د ټولو نه زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی مونږ ته هر قسمه تعاون هغوی مونږ سره کوي او هغې ته دوی ملاتړ ولاړ دی. ابتدا کې خو چې کله د سیلاب دا مسله راغله نو دلته مسجدونو کې اعلانونه وشو چې یاره تاسو خپل احتیاطي تدابیر اختیار کړئ او خپل واړه ماشومان ښځې هغه د خپلو کورونو وکاږئ. نو همغه طریقې سره مونږ په دې مسجدونو کې اعلان وکړو، دلته کم ماشومان و زنانه و هغه مونږ د علاقو نه بار کړئ او دغه طریقې سره مونږ د کلي د هغه محفوظ ځایونو ته خپلې زنانه ورسولې او کم نوجوانان و هغوی د دې کلي علاقې د خدمت لپاره هغه دلته پاتې شو. دلته چې څومره متاثرین او سیلاب زده خلک وو نو هغوی د هغې نه مخکې خپلو رشته دارو کره ټول تلي. بیا د هغې نه وروسته چې کله د جمعې په ورځ مازدیګر باندې زموږ مولانا عبدالرؤف شاکر صاحب په حکم باندې دلته څومره سکولونه وو هغه ټول خالي شو. د دې ځای چې څومره متاثره خلک وو، زنانه وې، ماشومان وو، هغه ټول موږ سکولونو ته شفټ کړل او بیا هلته چې کوم دی د هغه ځای انتظامات زموږ عبدالرؤف مولوي صاحب په نګرانۍ کې کېده. څومره IDPs وو موږ سره نو د هغې د قیام طعام بندوبست د هغې د طرفه کېده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیلابو ډېره زیاته ځپلې علاقه ده، دا څنګه خو شا موږ راغلي وینو کورونو ته برنډو ته اوبه ورختلي دي، سامانونه خلکو بهر روغکې دي او دا خلک کم از کم 3-4 ورځې خو چې دوی د خپلو کورونو ته راځي سامانونه هم واپس نشي کېښودی. نو مستحق خلک دا ډېر زیات دي. څومره زموږ صاحب ثروت او صاحب استطاعت والا وروڼه دي هغوی ټول ته زموږ درخواست دی چې دې علاقو ته خاص کر د ترنو نه بیا چې مخکې کومه ده وچه شی ده، مسلم آباد دی، بابکري ده او ډاګی مکرم خان دی، دې علاقو ته هغوی خپل د امدادي سامانونه په خپل لاس باندې راوړي او دلته دغه شانتې څنګه موږ د مسجد ته رالو د مسجد مولي صاحب ته حواله کړل او انشاءالله هغوی په خپله ذمه دارۍ د محلې ملګرو سره تقسیم کړي. یونین کونسل درګۍ نه ما سره دا مشران راغلي دي، موږ هلته 2 ورځې کیمپ وکړو، پرون هم پکې الحمدلله د خوراک غذایي اجناس موږ تقسیم کړي دي. نن بیا موږ تقریبا 300 کورنو مقدار موږ خوراک راوړو دلته مولي صاحب ته حواله کړو. ورسره د اوبو بوتلې دي، د خلکو دلته کویانو نه عام طور د اوبو استعمال بورونه کم دي، نو چې کوم دی که کویانو د سیلاب اوبه هغې ته ورغلي دي هغه کویان یې ټول ډیمیج کړي دي. نو کوم ملګري هم دې خوا ګاډو کې راځي ځان سره د اوبو بوتلې ډکې راوړي. څومره چې سیند ته نږدې کېږي هغه خلکو ته د څښلو د اوبو د پاکو اوبو ډېر زیات ضرورت دی. که د بور اوبه دي هغه هم داسې بعضې شوي دي چې هغه ډیمیج دي، د استعمال قابل نه دي، نه سالن پخولی شي، نه چای پخولی شي، نه د څښلو په طور استعمالولی شي. نو ملګري ځان سره د څښلو اوبه غذایي اجناس دا راوړي او په خپل لاس باندې دلته ذمه دارو ملګرو ته دوی ته حواله کړي، په خپله تقسیم کړي. 2-4 ورځې به دوی چې کم از کم خپل سامانونه ځای ته رسوي، خشاکونه واپس د استعمال قابل کېږي. نو دا خلک په پخلي کې، په خوراک څښاک کې ډېر زیات محتاجه دي. نو الله د عافیت معاملو کې فصلونه هم ټول خراب شوي دي، څارو د خوراک مسله هم ده. نو چې په کم مد کې هم څوک امداد کولی شي راوړي وړي او په خپله د علاقې خلکو ته حواله کړي. موږ سره زموږ د علاقې خلکو د 10 20 او 50 او 100 زر په صورت کې امداد کړی دی او الحمدلله د هغې نه چې څه جوړ شوي دي هغه موږ دا ملګري ځان سره راوصل دلته هم حواله کړو دوی ته او انشاءالله نور هم زموږ نیت دی چې کم ځای کې ضرورت وي د خپل وس او استطاعت مطابق هلته به موږ ځان رسوو انشاءالله تعالی.